دا کار د کردانو د غچ اخیستلو د غونډو اصولو خلاف کار دی. سزا یې هم وژل دي. خبره اوسه. رزیله ته ماته ګواښ کوې ها؟ مرده روان دی. زه د باندې ووځه. ورک شه. دې خوا ته وګوره. درته وایم مشر مړ کېږي. زه تا ته د دې کار سزا درکوم. نه پوهېږې چې له چا سره ځان وهې رزیلې. قومندان صاحب زما له ځانه ډېر مهم دی. که زه ستا پر ځای وای د ډاکټر خبرو ته مې غوږ نیوه. ما ته وګوره. که غواړې شاته شنیوې ګولۍ ته اړتیا ده. زړه مې مه تنګوه. رازیلې اثر کوه. ته دلته وګوره. هغوی پرېږده. دلګا مشر ملګريه. زه ته هم ووځه. موږ مه بوخته. دلته کار لرو. خدایا ته له قومندان صاحب سره مرسته وکړه. دا ټول زما له امله وشول. پوهېږم خو فکر مې پر ځای نه دی. جلیله وروره فکر کې مې تل شاهین اوسېږي. وروسته له څو ورځو اوس یوه سمه خبره وکړه. اصلي رښتیا وایې ستا فکر خراب شوی دی. شاهینه 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 اصلي شاهینه ته چېرته یې؟ شاهینه ته چېرته یې؟ شاهینه اصلي 2 ثانیې تېرې نه شوې. ها بیا لیونۍ شوې. یو ناڅاپه په تاسو وشوه. زه هېڅ پوه نه شوم. بیا لیونۍ شوې. ما هغه ولیده. شاهینو زه ډاډمنه یم. خدایا ته ماته صبر راکړه. شاهینه ته چېرته یې؟ اصلي ګرانې شاهین مړ شوی. هغه نور نشته. دا ومنه. شاهینه چېرته یې؟ شاهینه چېرته؟ که بیا دې داسې کار وکړه مردارېږې. زر کوه پاڅېږه. مخکې شه. جګه پاڅېږه. مخکې شه. مخکې شه. مخکې شه. ډېره وینه یې ضایع کړې ده. اړتیا ده چې زر وینه ورکړل شي. د وینې ګروپ یې درته معلوم دی؟ هو راته معلوم دی. څنګه به راته معلوم نه وي؟ بیا رج منفي دی. اوس وینه څنګه پیدا کو؟ اوس دلته وینه له کوم ځای نه پیدا کو؟ په دې کام کې داسې څوک شته چې د وینې ګروپ یې بیا رج منفي وي؟ څوک پوهېږي؟ که وي بیا هم نه کېږي. ځکه چې دلته د ډېرو کسانو وینې مکروبې شوي دي. زما د وینې ګروپ بیا رج منفي دی. ته رښتیا وایې جلۍ که ټوکې کوې؟ باور مې نه راځي. دې کار ته وګوره څومره په زړه پورې دی. په رښتیا چې دا ډېر ښه کار وشو. تر ټولو ډېر ښه کار وشو. والله چې قومندان ژغورلی شو.
څه خبره ده ګوره دیلا زه تا د ډېر پخوانه پېژنم زه پوهېږم چې ته انسانیت لرې مرسته دې وکړه اما بې زړه کېږه زر کوه یو ځل بیا مرسته وکړه خورې زر کوه خورې خیر دی ډېر ښه دیلا تا سره همداسې کار ښه ښکاري آفرین دې وي پته عملیات ښه ترسره شول دیلا قومندان ته وینه ورکوي ډېر شکر د هغې کم عقله فکر کار وکړه ته دلته څه کوې زر کوه د باندې وځه زر کوه دا دی له قمندانه داسې څه کوي د ترکیې د دولت یو قمندان ځان یې وژغوره زموږ د دښمن ځان یې وژغوره دیلا دا ښه ده زه هېڅکله نه هېروم په یاد کې به مې وي په دې معنا چې عملیات کې ډاکټر سره مرسته وکړه سردار یې وژغوره وروسته بیا هم وینه ورکړه دا خو لا څه کوې نازا قمندانې ډاکټر ډلګۍ مشر او هغه عسکره جلۍ هم خوشې شوې یو ناڅاپه دوی خپلوان شول نازا قمندانې سمه ده بس کا قنصله ځواب راکړه زه یم نازا کم کې څه خبره ده نازا دا چې څه خبر ده په دې ته ښه پوهېږي ستا په امر سره دې لازمه د وژلو هڅه وکړه خبره مې واوره دا چې آزاد پیدا شو نو زه اړ شوم چې داسې وکړم داسې چې دا نو غوږ شه هغه د کیت قمندانه چې طالبانه ورته ډېر ارزښت ورکوه د سنګوریانو قمندان سرداري عملیات که ژوند یې ورته وژغوره سنګوریانو سره یې لاس یو کړی خبر اوسه څوک چې خیانت کوي سزا به ویني تیر وختونو پسې مه ګرځه په احساساتو سره مخ ته مه ځه زر کام ته دننه شه او هلته په کمپ کې د سوریې یو جاسوس شته لږ مخکې د کمپ د حالت په اړه خپل قمندان ته معلومات ورکړي دي قمندان سره یې وغږېدو د کمپ کسان به ستا د امر لاندې وي دی لا زر تر زره ووژنه نازا ښه سمه ده د دې خیانت سزا باید وګوري سرتیریا د عسکرو قمندان ته یې وینه ورکړه جاسوسه ده وژل یې روا دي ته رښتیا وایې سرتیریا خو هغه قمندانه ده د وژلو امر باید څوک ورکوي دا خبرې پرېږده ته دا ووایه چې زموږ خواته یو که د هغې خواته او ته پوهېږې چا چې کیټ سره خیانت کړی دی د دیلا په ګډون د هغې ملاتړ کوونکی به هم ووژل شي مه هېروه د دې وخت راغلی چې لاس په کار شو دیلا نومې جاسوسه باید ووژل شي ټوله همدومره خبره ده مورې دې پروفیسور ته وګوره ډاکټره حالت څنګه دی زه تا ته رښتیا وایم په رښتیا چې یو ډېر ښه کار دې ترسره کړه مشر په هوښ هغې پروفیسورې خو هغه ته باید درمل ورکړي ډاکټره هو ته په رښتیا یوه پروفیسورې همداسې نه ده کم عقله دا کار نور د خپل حد نه واوښته دیلا او د هغې مرسته کوونکو کسانو د ګردانو د غچ اخیستلو غوڼ د خپلو ټوکو میدان ګرځولی دی
اته لږ دې خواته راشه راشه. نه د یو څه مودې لپاره د لاس مخوازه وه. جګړه نه عقل دې په کار واچوه. تا ډېره وینه ضایع کړې ده، باید آرام وکړې. دا څه ډول ملګرتیا ده؟ لومړی دې زه وویشلم، وروسته دې بیا په خپلې بینې سره زما ژوند وژغوره. نازه راته ویلي وه چې ورور مې سنګوریانو وژلی دی. هغې رزیلې زه وغولولم. له هغې رزیلې نه د هر څه تمه کېږي. نازه ویل چې زه یې وژنم، ته یې واخیستلې بویتلې، خو ته یې ونه وژلې. ولې جګړه نه؟ نه پوهېږم چې د هغې فکر کې څه رذالت و. وبه ګورو څه خبره ده، بیا یې څه پلان جوړ کړی. کیدای شي چې ته یې خوښ شوی اوسې. دیلا دا موضوع وتړه، د هغې رزیلې نوم راته مه اخله. هغه به ما یوازې په خپلو خیالونو کې وګوري. وای خیالونو کې؟ ها خیالونو کې دې کار ته وګوره. زما په پلمه دا جلۍ ځان سردار ته نږدې کوي. زرکاو موږ ته په تمه دي نازا قومندانې. آغا نازا ولې خپل کسانو وژل جګړن سرداره؟ ته د کردانو د غچ اخیستلو غونډ کې ستاسې منځ کې بهرني جاسوسان ځای پر ځای کوي. هغه بهرنی کړی چې هېڅکله سوله نه غواړي. د کردانو د غچ اخیستلو غونډ کاروي د خلکو ترمنځ د ګډوډۍ رامنځته کولو لپاره ډول ډول لوبې ترسره کوي. ته هم په دې ښه پوهېږې. خو زموږ په اصولو کې د خپلو کسانو وژل نشته. دیلا ته زړه کې پاکه یې، خپلې موخې ته د رسېدو لپاره دوی هر څه کوي. خو تا زما ژوند وژغوره، نور نو تا ژوندی نه پرېږدي. خبر دی اوس وخته تر پورته ځای رسېدلی. نوم مې جوهر دی، د سوریې نه یم. ستا د امر لاندې یم نازا قومندانې. ګوره جوهره، دې له عسکرو سره مرسته وکړه. د کردانو غونډ سره خیانت وکړه. دیلا او د هغه ورور آزاد باید ووژل شي. موږ هم غواړو چې هغوی ته سزا ورکړل شي. قومندان مې مخکې راته وویل چې زه باید ستا د امر لاندې واوسم. دا زما لپاره د ویاړ خبره ده. خو اوس هم ځینې کسان شته چې د دیلا پلوي کوي. څوک چې زموږ مخې ته ودرېدل هغوی به هم ووژل شي. اندېښنه مه کوه. دیلا ته اوس په هر څه پوه شوې. نور نو دا ځای ستا لپاره ډاډمن نه دی. که غواړې چې ژوند وکړې نو له موږ سره خپل هېواد ته وګرځه. تسلیمه شه دیلا، له کوم مسلک سره شه. مینه لرې بیرته به هغه پیل کې د دې لپاره چې